ساتو بې د وینو په قیمت امارات 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 زمونږ لپاره سره کرښه او خط شریعت 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 د افغانستان ملي رادیو تلویزیون درنو او معزز لیدونکو زما هیواد مهنی من خبرونه قدرمنې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هلمند يم چروغ جوړ به وي ژوند به مخوي قدرمنې لیدونکو زینا مولا ویاړ سره له خپل همکارانو او همدا مهال د خوست ولایت د محبس یا عمومي زندان ترغلي او غواړو په همدغه خبرونه کې تاسو ته د همدغه زندان په حق لبانې عمومي یو خبرونه درته ترتیب او جوړې کو دا چې نن ورځ له همدغه زندان څخه تر شپېتو تنو پورې زندانیانو ته د حرفوي په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول شوې دي په همدې اقلبه هم مونږه برنامه ولرو ترڅنګ د همدغه زندان په عمومي وضعیت باندې بین مسؤلینو سره غږیږو او لدوی نه به پوښتو چې همدغه زندان کې وسو تنه زندانیان دوی سره وجود لري په کوم برخو کې دوی ته زده کړې ورکول کېږي څومره سہولتونه ورته برابر شوي دي او همدارنګه د زندانیانو کوم غوښتنې دي همدا او د تورته نوري پوښتنې هم لرو نور معلومات هم لرو چې موږ په همدغه خبرونه کې به تاسو ته رانغاړو نو لمونږ سره پات شي د خبرونه تر وروسته بریده را سره وګورئ امارات 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 ساتو بې د وینو په قیمت امارات 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 زمونږ لپاره سره کرښه او خط شریعت شریعت دوی په دغه تیرو شپږو میاشتو کې په د برق په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي او دا د نن عملاً اسناد ترلاسه کړل او سند یې واخیسته ډیر زیات د درته مبارک وي سند دې ترلاسه کړ او زده کړې دې ترلاسه کړلې لومړی خبرونه کې د درته ښه راغلاست وایم څه نومېږي سلامت اوسئ او خیر اوسئ زما نوم خان زمان د خوست ولایت اوسېدونکی یم چې تقریبا د 9 میاشتې کېږي چې زه په زندان کې وخت تېروم شپږ میاشتې کېږي چې موږ په دې حرفوي زده کړو باندې مصروف وو او مدیر صاحب موږ ته دغه مقام مساعده کړې وه چې موږ دلته زده کړې وکړو او شپږ میاشتې کېږي چې موږ د برقي سامان آلاتو په ډېرو برخو کې کار وکړو د دې ترڅنګ موږ په دغه زندان کې دیني زده کړو سره ډېر کوشش کوو دیني زده کړې کوو چې تر سهار تر 2 بجو نه تر 11 بجو پورې دیني زده کړې کوو بیا د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې مو بیا دیني زده کړې کولې تر 4 بجو نه تر 6 بجو پورې موږ د انجنیرۍ درسونه وایو کله راته وایي چې د همدغه کې په کوم برخو کې کوم کارونه درته وښودل شول د یعنی کوم سامان آلات همدا مالته جوړولی شي یعنی لکه بدپکا شوله کنډیشن شوله گیزر شوله برقي جارو شوله اوتو شوله او ګرمي شوله د کور څه سامانالات چې مهم دي د برق لوازم چې د غټول ساماناتو موږ کار کړی ده خطه دا چې دغه د حرفوي زده کړو په هغه کې نظري درس کې موږ ډېر زده کړی دي چې هغه نه په هغه کې ډېر مخکې لاړ شوی د همدا مال د خوست زندان په اړه راته وایي د محبس په اړه راته وایي وضعیت څنګه ده د استادانو هغه چې کوم تاسو زده کړې درکوي همدارنګه د مسؤلینو وضعیت باندې راته وغږیږي د عموم کې د زندان د حالات څنګه دي ل زندانیانو سره محبسونو سره دوی چلن څنګه دي وروره دا به زه داسې درته وایم چې تقریبا د امارات چې راغله دا زما دویم ځل ده چې زه د زندان ته راځم تقریبا نن یو 2 کاله مخکې راغلی وم چې نن د زندان هغه کوم حالات چې ګورم دغه پخوا په شان نه دي نن په یوه مدرسه بدل شوې ده مخکې بدله زندان کې نشه پیدا کېدله او دا نوی مدیر چې راغلی ده طلحه مولوي صاحب دغه یو ډېر ښه خدمت یې کړی ده د محبسونو په باب کې خوراک صحیح ده په زده کړو کې دیني زده کړو کې ډېر کوشش کوي د بندیانو سره ډېر یو ښه سړی ده حالات یې دای سرلوړه لري یعنی د ورځې له خوا نه تاسو ته په 2 ټایمو کې سهار له خوا ماسپښین له خوا نه زده کړې درکول کېدلې دیني زده کړې درکول کېدلې همدارنګه مازدیګر نه وروسته دغه برنامه د تاسو ته جوړه شوې ولا ترتیب شوې زده کړې ترلاسه کولې د دې ترڅنګ په پښتو انګلیسي کمپیوټر برخه کې کوم زده کړې درکول شوې دي یا هم همدارنګه دغه مسؤلین څومره ډاډ درکړی ده چې راتلونکي کې به دغه برنامې درته جوړوي لکه دغه ترڅنګ خیاطۍ صنعتي بخش کې صنعتي خیاطي هم وجود لري
او نور د کمپیوټر او دغه شانو دغه شان نشته دي خو خیاطي دغه شانو کې داس دا کوي خپل مو د همدغه زندان یا همدارنګه د اسلامي امارات له نور مشرانو نه غوښتنې سي د زندانیانو ته په کوم برخو کې لا دغه برنامه آماده کړي د مسولین نه موږ دغه هیله دو چې لکه د اوسې کومې هغه کړي موږ تقریبا 1000 تنه 900 بندیان دلته په مبس کې وجود لري دغه جملې څخه تقریبا موږ داسې وخت چې نن 15 وخت پورې پرې شول لیکن دا ډېر کم امکانات دي موږ چې دغه هغه ته زیات کی نو دا به ډېره ښه تقریبا تر 15 پورې زما حفظ وکړلو یو شل سورتونه یاسین شریف داسې نور ډېر دعاګانې ما یاد کړل او دا د زندان برکات او د استادانو د مدیر صاحب د خلکو برکات یعنی 15 سفاره حفظ د کړه د څنګه نور دیني علم کړه دا کته فاره د جن خلاصيږي او زی د باندې وزي د غزد کړه به نور مختوي ولسی ان شاء الله زه چې د غزاینه وزمو زب په ماغه شکل نه وزن چا کوم زب یو بدل انسان وزن راکه چې ما دومره زده کړې ځان سره یوړلې چې اول ماته د حرفوي زده کړو استادان ماته وایي چې ته څنګه په د ګیټ راوځې تا ته 15000 معاش مونږ په د ګیټ نه چې راوتلی مونږ به درکو دا په بازار کې یو ستر ورکشاپ لري ډیره زیاته مننه مونږ ته د وخت راکړ خوشاله قدرمنو لیدونکو نور زندانیانو سره هم غږیږو لمونږ سره پات شي خبرونه مو دوام لري پاکو وینو سمردا چشتا لترا پتی امانت امارات 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 ساتو بید وینو پا قیمت امارات 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 زمونگ لپارس رکر شا او خط فارغ شولې شپږ میاشتې زده کړې د ترلاسه کړلې ډېر زیات درته مبارک وي نن دې راته وخت خبرونه کې بخیر مننه ورور سیف الزمان هم د خوست ولایت اوسیدونکی یم الحال په زندان کې یم بندي یم شپږ میاشتې درسونه مو ویل خو ډېر ښکلي درسونه د برق په باړه برقي سمنالات په اړه د استادانو په اړه راته ووایه دوی چې زده کړې درکولې څرنګه رویه یې دا سره کړله او په کومو برخو کې دغه زده کړې ترلاسه کړې یعنې خپله به د برق په برخه کې د ځینو څیزونو راته د ځینې هغه وسایطو راته یادونه وکړي مننه وروره د استادانو برعکس استادان ډېر ښه استادانو موږ ته په وخت حاضرېدل غیر حاضرۍ نه وي نو هره ورځ موږ ته حاضرېدل موږ ته حاضرېدو نو د برقي سیستمونه دي لکه جمو ماشین شو برقي بخاري شوه ګریزر شول وتو شوې استریګانې شوې یعنې د کور وړ شیان چې دي ټول انشاءالله موږ زده کړي دي د استادانو په برکات داسې چاته ضرورت نه لري په کور کې چې زه استاد ته زنګ ووایم هر څه خپله کړای شم انشاءالله غواړم چې زه ډېر نه وځم په بازار کې زه د کون خلاص کم دغه سامانالاتو برقي ډېر څه مې زده کړي دي دغه د خوست د زندان په اړه راته ووایه دلته د مسؤلینو له دغه زندانیانو سره وضعیت او هغه برخورد څنګه ده او ماشاءالله دا مې دریاو کول پر کېږي مو پراشو اوس پرې مو تداري بعد خبره نه دو کړي مدیر صاحب طلحان هم مننه کو چې دا لارې مخ چولې دو نو کمانډانونو نظامیانو ټولو نه موږ مننه کو هم تر دې چې اسلامي امارات نه مننه کو د همدغه زندان د ورځنی یو څه یادونه راته وکړله چې سحر کېږي تاسو په کوم کار باندې بوختېږئ هغې نه وروسته غرمه کېږي تر مازدیګر او تر ماښامه پورې که دغه لنډه داسې یادونه راته وکړي په کومو کارونو باندې بوخت سحر کې خو چې موږ د خوبه پاسو خپل چای لمونځ ډوډۍ دا کوو چې 7 بجې شي موږ ته ملا راځي تر 11 بجو پورې موږ ته ملا ته سبق وایي هغې نه بعد دا مؤسسارو د درسونه یایو دا چې پرېښ شي موږ خپله تفریح لرو والیبال فوټبال هر څه څوک ورزش کوي څوک شی کوي خپله تفریح لرو په مزدګار کې ورځ په سبق او په درسو تېروو دغه د دیني علومو ترڅنګ له دوی نه مو غوښتنې څه دي چې تاسو ته په عصري علومو کې یا همدارنګه په دغسې نورو برنامو کې یا همدغه د زندان مسؤلین یا د حکومت نور مسؤلین یا ترڅنګ ځینې مؤسسات تاسو سره کار وکړي طبعا دلته نور زندانیان هم سره چې دوی مرده مساعد سي په دغې په هکله مو تاسو له خلکو نه دغه اړوندو مسؤلینو نه مو غوښتنې څه دي والله غوټو چارواکو نه همدا غوښتنې دي چې دا کومه پروژه چې روانه ده باید دا رقم بله راشي موږ ته ځکه چې بندیان له وزګاره یې باید دا کور زده کړي یو دا نه ده چې برقي سامانالات دي انجینري دو نجاري دو داسې نوره مؤسسې ډېرې دي او دلته الحمدلله موږ ملایون لرو هغه سبق زون ته یو دا سبق زون ته ده
او دوړه غاټ دي که پورسته کې لاندې دغه د زندان تعریف راته وکړي زندان یا د انسان د ژوند لپاره سار ځول زندان خو ډیر عجیبه شاید یو پانتون ده ډیر څه زده کوي انسان کې ډیر تغییر ورولي یو خزړه ډیر نورمال شي ظلم زړه ډیر نورمال شي او زه خپل بل خصوصا په مو کې ډیر سره ډیر تغییر درکړي ډیر تغییر مثبت لورته بدل شوی ما کې په ژوند کې می کلام نه دا خواسته په ژوند می نه درس یلا د نه می کلام خواسته الحمدلله اوس نمره سلی کایشم چې وزې ته پتلای شي دستا د پاکو وینو سمردا چشتا لترا پتی امانت امارات 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 ساتو بید وینو پا قیمت امارات 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 زمونږ لپاره سره کرشا او خط قدرمن لیدونکو یو ځل بیا هم کراغلاس درته وایم له زندانیانو سره وغږېدلو او د همدغه شپږ میاشتني هغه حرفوي زده کړې ته ورکول کېدي له همدغو استادانو سره وغږېدلو اوس په عموم کې د همدغه زندان د همدغه محبس په عمومي وضعیت باندې باید د همدغه زندان له مسؤل مولوي صاحب ذبیح الله طلحه صاحب سره وغږېږو او له دغه بعد د همدغه زندان په حق باندې پښتنه کوم مولوي صاحب محترم خبرونه کې درته ښه راغلاست وایم لومړی خو تا ته هم ډېر زیات مبارک وي چې تقریبا شپېتو نفرو پورې دوی ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي او دوی عملا اوس په دغه باندې برلاسي شوي دي تر څو له دغه ځای نه فارغېږي او دوی په خپل کورنۍ ته او خپل بچیانو ته حلال رزق پیدا کوي خبرونه کې درته ښه راغلاست وایم تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ټول لیدونکو چې زموږ دا خبرونه ګوري هغوی ته هم سلامونه وایم الله تعالی م حفاظت او کلام ژوندی لري ډېره مننه مولوي صاحب محترم لومړي سر کې بعد همدغه زندان په هکله یو څه عمومي پوښتنې وکړو په همدغه زندان کې عملا دا اوس تر څو پورې نفره تاسو سره زندانیان دي نو تقریبا زموږ په عمومي زندان کې خوست مرکزي محبس کې تقریبا زرونه زیات بندیان پکې اوسېږي 1010 وي 1015 دومره کسان موږ سره شته دي زیاتره د همدغه زندانیانو له جملې څخه په کومو جرمونو باندې راوستل شوي دي موږ سره بندیان خو مختلف جرمونه دي خو دا همدغه جزایي هغه دي جرمونه دي مواد مخدر ده داسې سرقات او غلا دغه موضوعات باندې راغلي دي الحمدلله دا د امارت اسلامي فتح نه وروسته چې دلته موږ په د زندان کې یو نو یقیني چې د بندیانو د جرم ګراف ډیر کم شوی دی کوم زندانیان چې دلته راغلی دي نو د ځای نه چې خلاص شوی دی بیا تکرارا نه دی راغلی نو دا د یو د نیکبختي ځای ده چې الحمدلله امارت اسلامي دوی دپاره د هر شي زمینه برابر کړی دی حرفوي زده کړې شي دیني درس شو عصري درس شو د هر شي زمینه ورته برابر کړی دی دوی په اکثره بندیان په دې مصروف دي چې دلته راشي یا به قرآن عظیم شان حفظ کوي یا به عصري علم کوي یا به خیاطي کوي یا به د تخنیکي مسلکي زده کړو عملیات څخه استادان ورته راځي د برق په بخش کې کار کوي نو یقیني چې فتح نه وروسته دلته چې موږ په کار شوی یو نو زندانیان په همدغه روزنه کې موږ لګیا یو او امارت اسلامي دوی دپاره ډېر زمینه د کار برابر کړي موږ زندانیان سره وغږېدو ته به هغوی ډېر خوشحاله وو چې دوی ته په هره برخه کې ډېره پاملرنه کېږي او ډېرې ښې زده کړې ورکول کېږي دې موضوع ته به هم راوګرځېږو لومړی خو دا چې د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی ځانګړي فرمان له مخې نه په زندان کې له زندانیانو سره د هغوی هغه د ژوند راتلونکي ژوند د ښه کولو لپاره د دوی ته سهولتونه برابرولو په خاطر باندې بېلابېلې داسې برنامې امر شوی دته جوړې شوي دي په څلورو کلو جریان کې د ستا په مسؤلیت کې دلته دوی ته کومې برنامې جوړې شوي دي د بندیانو دپاره خو الحمدلله چې خالي دغه خو زندان په موضوع کې در سره نه یم په د ټول افغانستان کې الحمدلله زندانونو کې همدغه ترتیب د زموږ رهبري همدغه پالیسي ده او د پلان ده خصوصا د امیرالمؤمنین حفظه الله هغه فرمان دی چې بندیانو باید ښه روزنه وشي زموږ په خود زندان کې چې اوس موږ پکې شتون لرو په دغه کې د خیاطي بخش پکې فعال ده چې اوس فی الحال بندیان پکې بوخت دي او کار کوي دغه د تخنیکي مسلکي زده کړو عملیات څخه چې کوم استادان راځي دغه بخش پکې فعال ده چې تقریبا 80 شاګردان پکې روزل کېږي موږ د حفظ کلاسونه لرو چې په هر موږ خو دلته بلاک ځان ته بلاکونه دي نو په هر بلاک موږ ځان ته د حفظ کلاسونه لرو
دیني علم کلاسونه لرو سي د مجلس زده کړو کلاسونه موږ لرو چې باقاعده د پوهنې ریاست نه دلته استادان راځي او دلته روزنه ورکوي. له نور د حکومتي له نور ادارو څخه طبعا هغه څه چې تاسو له واقع کېږي له کوم څومره مو چې هغه په وسه توان کې وي هغه مو نه دي ورنه سپمولي تر څنګ د حکومتي نور ادارو نه یا همدارنګه له نورو مؤسساتو نه دوی سره همغږي سته د څومره ورسره د تر څو راتلونکي کې دغسې برنامې لا ترتیب سي لا جوړې سي او دغه زندانیان هغه څوک چې نور پاتې دي هغوی هم وکولی سي په دغو برخو کې دوی زده کړې ترلاسه کړي. مونږ الحمدلله څه چې زمونږ د وس نه شوی دی او زمونږ د ریاست د وس نه پوره د کوم امکانات چې مونږ په لاس کې لرو هغه مو په لاره کچولی دي او دغه نورو ادارو سره مؤسسات سره مونږ هم په همغږي کې یو هغوی مونږ سره وعده کړي دي چې په کوم بخش کې چې تاسو ضرورت لرئ مونږ تاسو سره همکاري کوو انشاءالله د نږدې وخت کې به هغه انشاءالله پرانستل شي. ډیر ښه واقعیت کې مونږ چې له زندانیانو سره غږېدلي وو طبعا هغوی په همدغه موضوع کې مونږ سره وغږېدل او ډېر خوشحاله او دوی ویل چې د ورځې له سهار نه تر ماسپښینه پورې یا غرمې پورې یا د ډوډۍ خوراک نه مخکې مونږ دیني زده کړې ترسره کوو هغې نه وروسته لمانځه نه وروسته تر مازدیګره پورې بیا همدارنګه داسې ځینې ځانګړې برنامې ورته امادوي. نو د دې ورخوا طبعا مونږ اوس مهال کې د اسلامي امارت کوم زندانونه چې دي دا د شکنجې ځای نه بلکې دا د یو روزنیز مرکزونو باندې بدل شوي دي او دې ته د ټولو ته طبعا د دې باندې د لمر په شان باندې دا روښانه ده. خو مولوي صاحب محترم د زندان مونږ نوم ماخلو یا یورو زمونږ په ذهن کې شکنجه درد غم دغه راځي په خو زندان کې شکنجه سته ده نشته ده ورکول کېږي زندانیانو ته که نه؟ الحمدلله نو تاسو ته بهتره معلومیږي چې امارت اسلامي افغانستان راغلی دی او فتح شوی دی هغه نه وروسته الحمدلله په کوم زندان کې داسې پیښه داسې هغه نه ده ثبت شوی چې خدای ناخواسته چې زندانیان وځورېږي یا زندانیان شکنجه شي یا په دوی څوک ظلم وکړي. الحمدلله مونږ تاسو خو هلته زندانیان سره مو غږېدلې تاسو ته خو معلومات درکړل خپله زندانیانه مونږ د دوی دپاره بغیر د عصري علومو نه بغیر د دیني علومو نه بغیر د حرفوي زده کړو نه بغیر د څومره امکانات چې دلته اوس برابر دي مونږ د دوی ورزش ته هم پام کړی دی. دوی دپاره مونږ هلته ښه صحن لرو ښه اجای لرو دوی والیبال کوي دغسې فزیکي ورزش کوي. مونږ د زندانیانو د چاپېریال ساتنې په خاطر مونږ لا کوشش کوو چې لا پیاوړی کړو. الحمدلله مونږ دلته داسې هغه قوي ټیم لرو چې د نورو ولسوالیو دغه ځای نه راځي دلته والیبال مازدیګر ټیم کې داسې فارغ ټیم کې مونږ هغو ته والیبال هغه ورکوو. اکثر وخت زمونږ بندیانو د هغه ګټلی دی والیبال نو د دپاره د دوی اذهان هم ښه برابرېږي او ښه تشویقېږي. که د مړۍ په هکله هم راته ووایې طبعا دی په زندان کې بېلابېل بلاکونه دي په یو بلاک کې څومره نفر تاسو سره زندانیان دي او دغه د مړۍ په هکله کوم راته ووایې کوم څیزونه ورکول کېږي دوی ته؟ نو تاسو ته بهتره معلومیږي چې الحمدلله امارت اسلامي افغانستان خصوصا امیر المؤمنین حفظه الله ډېر مهربان دی او په بندیانو باندې ډېر شفقت کوي چې د دوی عاشه چې ده ښه منظم برابر دي. په هفته کې 4 ورځې دوی خالي غوښه لري داسې میوه لري نو مختلف انواع شیان دی نو داسې نه ده چې په همغه یو خوراک دوی همیشه لګیا نو د دوی صحت په بخش کې موږ پام کړی دی او د عاشه په باب کې الحمدلله بندیان هم ښه خوشحال دي او ښه خوراک ورته رسېږي. مولوي صاحب محترم که په وروستیو کې دغه زندانیان چې تاسو سره دلته دي یا یې زده کړې ترلاسه کړي دي یا همدارنګه دغه نور چې دي دوی ته مو ځانګړی پیغام څه ده او همدوی نه مو غوښتنه څه ده چې دوی خلاصېږي له دې ځای خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي خدای مه کړه بیا په دغسې جرمونو باندې لاس په کار نه شي چې بیا به نیول کېږي دلته به راوستل کېږي دوی نه مو ځانګړې غوښتنې په وروستیو کې څه ده؟ نو یقیني زما غوښتنه همیشه دغه کوم زندانیان چې دي زه اکثر وخت د زندانیان سره خو همیشه همدلته یم اکثر وخت چې کته کېږم د ما توصیه زما خبره دا ورته ده او همدا خبره مې ده چې زه ورته کوم چې به کوم شیان مو تاسو دلته راوستل شوي کوم جرمونه مو کړي دي که مواد مخدر ده که سرقت ده که غلا ده که بل یو کار منکر کار ده نو دا نه تاسو باید لاس واخلئ د کوم زمینه چې دلته تاسو ته برابر شوی ده نه تاسو ښه استفاده وکړئ د مسلکي تخنیکي زده کړو په بخش کې چې کوم زمینه تاسو ته برابر ده تاسو چې باید د ځای نه ځئ هلته باید تاسو د خپل کورنۍ دپاره یو کار وکړئ چې خپله حلال نفقه برابر کړئ او دوی دپاره هم دا توصیه ده چې د آینده دپاره باید دوی باید زندان ته رانشي نو دلته خو دوی هر شی ولیدل او د تکالیف او زحمات هم زندان خامخا طبعا یو هغه لري نو چې آزاد انسان خو هغه خو ازادي خو لوی نعمت دی.
ډیره مننه مولوي صاحب موږ ته وخت راکړ او د همدغه زندان په عمومي مسایلو باندې را سره وغږېدې. الله مې حفاظت وکړه، الله د ژوندانه تاسو چې دغه ځای پر راغلی او تکلیف مو وباسه. مننه کوم. خوشاله اوسه. همدا د حکیمي د دولسیزو ارمان، همدا د حکیمي د دولسیزو ارمان، چې بیرته خدای حکیم کړو امارات 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 امارات. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون درنو او معزز لیدونکو، زما هیواد مهنیمان خبرونه قدرمنې مینوالو، نړۍ مننه چې تر دې د موږ سره مل وي. زموږ د خبرونه مو په شوق او ذوق سره وکتل. قدرمن لیدونکو، خبرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په لوی او بخونکي څښتن تلاش پرو د یو سوکاله آباد سرلوړي او پرمختللي افغانستان په هیله.